بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب إلى أن قال ثم قال بما يأمركم؟ قلنا يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الحديث رواه البخاري في صحيحه. قدرمن و عزتمنو دې جمله د حدیث کې درې اصول بیان شوي. یو اصل دا ده چې تعلق او علاقه د مخلوق د خالق سره تعلق د مخلوق د خپل خالق د خپل پیدا کوونکي سره. دویم اصل کې تعلق او علاقه د مخلوق خپل مینځ کې. دریم اصل او قانون پر خودل د رزیلو صفاتو پر خودل د بدو صفاتو. دا یوه خبر. دویمه خبر دا ده چې د یو مسلمان جامعې د یو مسلمان ملت د یو مسلمان قوم د قوت او د عزت او د خلافت او د سلطنت رسیدلو ته څلور خبرې ضرور دي. څلور خبرې. یوه خبره دا ده چې د دغې مسلمان ملت د الله تعالی سره قوي تعلق وي. قوي تعلق. دویم دا ده چې د دغې مسلمان ملت د مالدارو او د فقیرانو ترمنځ قوي تعلق وي. دریم دا ده چې د کورنۍ د خپلوانو ترمنځ قوي تعلق وي. څلورم چې په دغه مسلمان قوم کې په دې مسلمان ملت کې عفاف وي. عفاف دا څلور صفتونه چې په مسلمان قوم کې وي په مسلمان ملت کې وي دا به یو قوي ملت وي. دا به یو عزتمن او پتمن ملت وي او دا به یو داسې ملت وي چې هغه به د رزیلو صفاتو او د بدو صفاتو نه پاک وي. نو نتیجه به دې ته رسیږي چې دې مسلمان ملت ته به سلطنت او پادشاهي او خلافت الله تعالی ورکوي. یو په هغې څلورو صفتونو کې مونځ دی چې مونځ هغه عبادات دی په ټولو عبادتونو کې چې د دې نه لوړ عبادت هیڅ په عباداتو کې نشته. ځکه چې دا هغه عبادت دی چې اودس دې وکړئ، ځان دې صفا کړئ، صفا جامې دې واچوئ او الله تعالی ته ودرېږئ، لاس دې په نامه باندې کېښوئ او د الله تعالی تعظیم کلمات اذکار دې شروع او سر دې ښکته نیولی او بیا رکوع کوي او بیا د پاک مخ د عزتمنه عضوه په خاوره ږدي الله تعالی ته. نو دا هغه عبادت دی په عباداتو کې چې دا یو قوي علاقه د الله تعالی سره د خپل خالق سره څرګندوي.
دارنګې زکات چې سرمایدار خلق د خپل مال 2.5% په سلو کې 2.5 حصې فقرا او مساکینو کونډ یتیمانو ته ورکړي. دا هغه د لوی جامعې ترمنځ علاقه شو. اوس د وړې جامعې ترمنځ علاقه چې هغه د خپل کورنۍ په منځ کې یو د بل سره خپلوي کول او احسان او ښېګړه او خیر رسول. او عفاف معنا دا ده چې یو سړی ځان ساتي د بدو صفاتو او د رذیلو صفاتو چې یو په هغې کې ځان ساتل د زنا او د لواطت او بل په هغې کې ځان ساتل د سوال چې سړی د سوال نه ځان وساتي. وړوکی سوال وي که غټ سوال وي، خو چې سوال نه کوي بلکل سوال نه کوي. دریم چې دی چې خلک ځان وساتي د حرامو نه، په تجارت کې په کاروبار کې د دروغو نه او د دوکې نه او د فریب نه او د سود نه او د رشوت نه، د دې نه ځان وساتي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په یو جامعه او په یو مسلمانه جامعه مسلمان ملت کې چې مونځ صحیح مونځ وکړي، زکات سرمایدار خلق په فقیرانو کامل شفقت و مهرباني وکړي، خپلوان په خپل منځ کې بل باندې کامل شفقت و مهرباني وکړي، او دغه مسلمانه جامعه هغه د حرامو د سوال نه د رذیلو صفاتو نه ځان وساتي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا جامعه به څنګه وي؟ یو قوي جامعه به وي، یو قوي قوم به وي، یو عزتمن قوم به وي، یو مترقي قوم به وي. نو دا به د سلطنت د پادشاهۍ لایق وي. نو ځکه فرمایي ابو سفیان وایي چې ما ته هغه وی د هرقل د روم پادشاه د نبی علیه السلام په باره کې زما نه پوښتنه وکړه چې بما امرکم، دا نبي تاسو ته د څه شي امر کوي؟ نو موږ ورته ووایي چې یامرنا، موږ ته امر کوي بالصلات، په مونځ کولو، یو، والزکات، په زکات ورکولو، دوه، والصلة، او د خپلوانو منځ کې خپلولي کول، دا درې، والعفاف، او ځان ساتل د رذیلو صفاتو. نو هغه څه هرقل څه وایي که چېرته دا خبره چې دا ته یې کوې رښتیا همداسې وي چې دا نبي دغسې خبرې کوي، که رښتیا همداسې وي نو دی نبي دی او زه پوهېږم چې دی به پیدا کېږي، او ما دا ګمان نه کوم چې ستاسو کې به وي. خو که چېرته زه پوه شم چې زه تاسو رسېدی شم زه ده ته، زه به خوښه وګڼم د ده ملاقات، او که چېرته وایي زه د ده سره، نو ما به وینځلی وای د ده قدمونه، او خامخا به رسېږي د ده پادشاهي زما دغې پایتخت لره چې په روم کې ده. وګوره نتیجه دا شو د سلطنت د پادشاهۍ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.